نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن به د پنځو هغه نقطو په اړه د سره وغږیږم چې انسان د کامیابی بخي او انسان له کامیابی سره مخ کوي. که چېرته انسان دا پنځه نقطې په ژوند کې راولي نو په یقین سره وایم چې هغه انسان به ډېر زر د کامیابۍ څوکو ته ورسېږي. هغه پنځه نقطې دا دي چې پنځو نقطې کې اوله نقطه سوچ او فکر ده. سوچ او فکر د انسان سره ډېره غټه اسلحه ده. که چېرته انسان خپل سوچ او خپل فکر په ښه توګه باندې وروزي او همیشه د مثبتو شیانو سوچ او فکر وکړي او غټ غټ سوچ، ښه سوچونه، ښه فکرونه وکړي، نو د ښو سوچونو له امله به ده ته ښه نظریه میلاوي چې هغه دومه نقطه ده. یعنې چې که انسان ښه سوچ کوي، ښه فکر کوي، همیشه مثبت فکر کوي، ځکه چې امام رومي رحمه الله فرمایي چې انسان صرف او صرف له غوښو او له هډوکو څخه جوړ شوی. اصل شی په انسان کې سوچ او فکر. نو په ټول ژوند کې انسان له سوچ سره ډېر غټ تړاو لري. که انسان ښه سوچ کوي او ښه فکر کوي او د مثبتو شیانو فکر و سوچ کوي نو د ده نظریه یعنی برای راست سره سمیږي. چې کله د انسان نظریه سمه شوه، بل چاته چې کله نظریه ورکوي په مثبته توګه باندې نظریه ورکوي او ستا له نظریې څخه بعضې خلک مستفید کیږي، استفاده ځینې کوي، نو چې کله ستا نظریه قوي شوه نو د نظریې په مقابل کې یا د نظریې نه وروسته درېیمه نقطه چې ده هغه رویه ده. چې کله ستا سوچ صحیح شو ستا نظریه صحیح کیږي. چې کله ستا نظریه صحیح شوه ستا رویه بدلیږي، ستا له خلکو سره رویه بدلیږي، ځکه چې ستا مثبت سوچ کړی. مثبت سوچ له امله تا سره مثبته نظریه پیدا شوې ده. چې مثبته نظریه در سره پیدا شوه نو ستا سره مثبته رویه پیدا شوه. چې کله مثبته رویه در سره پیدا شوه نو ستا سره مثبت عمل پیدا شو، اکشن پیدا شو. یعنی ته چې کله اکشن اخلي ته به مثبت اکشن اخلي په دې چې ستا ښه سوچ کړی، د سوچ نه وروسته د ښه نظریه ورکړې، د نظریې نه د وروسته ښه رویه کړې ده، د رویې نه د وروسته ښه اکشن کړی. ځکه دا ټول په یو په بل پورې مربوط دي. که له پاس نه بنیاد نه سړی مضبوط وي نو هغه مخکې پرمختګ کولی شي. بنیاد نه، ځکه چې دیوال په بنیادو باندې ولاړي. چې کله بنیاد مضبوط وي نو خلک بیا د اسمان څوکو ته رسېږي، او چې بنیاد یې کمزوری بیا خلک پورته نشي تللی. نو دا څلور شیان شو. یعنی اول سوچ او فکر سړی باید قوي کړي، مثبت سوچ او فکر وکړي. دویم ښه نظریه ده. چې کله د مثبت سوچ وکړو نو تا سره ښه نظریه پیدا کېږي. چې کله د ښه نظریه پیدا کړه نو د دې نه وروسته ښه رویه پیدا کېږي. چې کله د ښه رویه پیدا کړه نو د دې نه وروسته ښه عمل پیدا کېږي. او د عمل نه وروسته چې کله د ښه عمل پیدا کړو نو د عمل نه وروسته ښه نتیجه پیدا کېږي. ښه نتیجه کله چې دا ټول شیان تا وکړو نو په دې باندې ښه نتیجه مرتب کېږي. ښه نتیجه ځکه چې که انسان که چېرته میوه بدلول غواړي نو باید له جرړو نه بدل شي. نو په دې خاطر باندې باید اساساً یو شي ته باید ډېر پام وشي او هغه په اساساً په بنیاد کې هغه مضبوط شي. او دا شیان سړی په زندگی کې باید عملي کړي او په خپل فکر او په سوچ او په نظریه او په رویه او په عمل او په نتیجه باندې کار وکړي. که چېرته دا شیان د انسان جوړ شي نو د هغه یعنی وخت به نه تېرېږي او دی به یعنی ډېر بلند رتبو ته به رسېږي. د ده هغه زندګي چې د هغه به خپله قیامتي پړاو ته ننوځي، په خپله به هغه داسې مراحلو ته ننوځي چې د انسان څخه به د هغه انسان څخه به ډېرو خلکو ته استفاده رسېږي. ځکه چې زندګي
چې دا د علم او د عمل کولو او د رزلټ اخیستلو په معنا باندې ده. یعنی په دې کې دا شیان تل راځي ځکه چې دا زندګي چې دا په خپله باندې یو استاز دی اول تا ته ستا څخه قیمت اخلي، بیا وروسته تا ته درس درښیي. ځکه چې په دنیا کې به اول له مشکلاتو سره مخ کېږي، ستونزې به ګالې، مشکلات به در باندې راځي، سختیانې به در باندې راځي، یعنې د ژوند هر رقم مراحل به په تا باندې راځي، خو وروسته به ته له هغو څخه سبق اخلي. سقراط څه وایي چې ذهن په دوه قسمه دي. سقراط وایي چې ذهن یو هغه دی چې له خپلو غلطیانو څخه استفاده وکړي، خپلو غلطیو څخه هغه شی زده کړي. که چېرته انسان له خپلو غلطیو څخه یو څه زده کړي نو هغه بیا په آینده کې نه غلطېږي، ځکه چې په حدیث شریف کې راځي لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، چې انسان له یو غار څخه دوه وارې نه چیچل کېږي. که یو انسان په یو ځای کې نقصان ورته ورسېږي نو هوښیار او توانا شخص هغه دی چې هغه ځای ته بیا ورنشي. او بل چې دی هغه فتین دی. فتین هغه ته ویل کېږي چې هغه له نورو له غلطیو څخه استفاده وکړي. مثلا یو سړی چېرته روان دی، هغه په کنده کې غورځي، خو نور خلک چې دي یا نور هوښیار خلک چې دي، فتین خلک چې دي، هغه له دې څخه استفاده کوي چې که دې لار باندې زه لاړ شم زه هم غورځېږم، د هغه له غلطي څخه دغه استفاده کوي. نو دې ته بیا فتین وایي چې دا له هغه ذهن څخه پورته ده. نو باید همیشه په ژوند کې داسې مرحلې او داسې فرصتونه له لاسه ورنکو چې هغه زموږ لپاره یو درس نه وي. همیشه که موږ باید یو لفظ زده کوو هم دا هم زموږ لپاره یعنې ډېر یو غټ سبق دی، یو غټ درس دی. هېڅ ته هم وړوکی درس مه وایي چې هر څه په ژوند کې زده کوي دا د تا لپاره یو درس ده. یو څه شی چې هم زده کوې باید تی په خپله ډایري باندې ولیکې چې نن دا شی ما زده کړو، دما په علم کې اضافه وشوه، خوشحاله شي باید. نو بیا په هغه صورت کې انسان ترقیم کولی شي او د ده په ژوند کې تغییرات مثبت هم ډېر زر راتلی شي. ځکه انسان باید له دې شیانو سره ځان عادت کړي او بل خپل سوچ، فکر، خپل نظریه، خپل رویه، خپل عمل، خپل نتیجه دا ټول په داسې چوکاټ کې واچوي چې د انسان ژوند ورسره جوړېږي. د لویو خلکو کیسې ولولي، چا چې پرمختګونه کړي دي په کومو اساسو باندې هغو اول خپل مازغی اوبه کړي دي، بیا هغه د کامیابي څوکو ته رسېدلي. یو څوک چې ترقي ته رسېږي، یو څوک چې کامیابي ته رسېږي، یو څوک چې د رسول الله مبارک په حدیثو باندې عمل کوي او د هغو په ذریعه باندې ځان کامیابي ته رسول غواړي، باید چې هغه ویده کېږي هم په لاس کې کتاب وي، چې پورته کېږي په لاس کې کتاب وي، چې کښېني په لاس کې کتاب وي، چې هلته فارغ ناسم کتاب لولي، چې هلته ناسم کتاب لولي. یعنی په هر صورت کې دی له کتاب سره علاقه لري او په هر ځای کې مطالعه کوي. نه کامیاب ترین انسان هغه ده چې ډېر مطالعه وکړي او چې مطالعه ډېره وکړي، نه د ذهن، سوچ، فکر او اندېښنه، د ده نظریه، د ده رویه، د ده عمل، د ده نتیجه دا ټول مثبت طرف ته ځي. انسان بیا په خپله باندې پرمختګ کولی شي. نو انشاءالله په آینده کې به نورې هم داسې برنامې ستاسو سره شریکې کړو. خدای دې وکړي چې ستاسې د خوښۍ سبب ګرځېدلی. که چېرته هم دا ویډیو خوښې شوي نو لایک او سبسکرایب یې کړئ چې آینده ویډیوګانې هم له تاسو سره شریک سي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.